طالبانو بل مهم او پټ راز رسوا شو. طالبانو ته روسیې د څه لپاره جوایز او انعامات ورکول. دا چې تازه کوم حقیقتونه د طالبانو ښکاره شوي دي په دې ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ټلګراف ورځپاڼه وایي روسیې هغه طالبان په ډالیو نازولي چې لوی بریدونه یې کول. ټلګراف ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي استخباراتچیانو په حواله خبر خپور کړی دی. روسیې په افغانستان کې هغه طالب مشران او یا جنګیالي په ډالیو نازول چې افغانستان کې به په امریکایانو ستر بریدونه کول. دا ورځپاڼې په راپور کې راغلي روسیې د دې لپاره طالبان هڅول چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي او دوی ورته جایزې ورکړي چې ټرمپ اړ باسي او وویریږي تر څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې ټرمپ ته په مارچ میاشت کې په دې تړاو معلومات هم ورکړل شوي وو، خو هغې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. راپور وایي افراطیانو د انعام پیسې ترلاسه کړي دي، خو دا یې جوته نه ده چې دا پیسې پر امریکایانو د بریدونو په بدل کې ورکول شوي دي که کومه بله وجه هم لري. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به منحصره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.